من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. يسألونك عن الأهلة مگو تاسو چې میاشتې ته ګورو ابتداءً چې ښکاره شي ډېره نری وي بیا په ورځ باندې لویږي چې 14 شپې پوره شي مکمله ګرده شي بیا بیرته کمبود شروع شي چې 28 شپو ته رسیږي بیرته بالکل ختم شي د دغه لویدن او کنکی کېدن په باب کې صحابه مبارکینو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه پوښتنه وکړه چې دا میاشت ولې لویږي د څه وجې نه لویږي او کنکی کېږي خدای متعال جواب کې آیاتونه نازل کړه او په دغه جواب کې دوی په حکمت لویدن او کوچنی کېدن باندې پوه کړه او دوی ته تنبیه ورکړه په دې باندې چې تاسو پوښتنې د هغه شي په باب کې کوي چې د تاسو دپاره یې ګټه وي د میاشتې لویدن کنکی کېدن د دغه سره د تاسو څه غرض متعلق ده چې په دغه کې پوښتنه کوي د ریاضي او سلسلې کې اصل حکمت ته وګورئ که دا میاشت هم د لمر په شکل ټول وخت ګرده وای دا چې اوس شعبان مبارک رابر شو او بیا یو څو شپې بعد رمضان مبارک بیا د حج میاشت دا به په څه شي معلومول چې اوس د رمضان وخت ده اوس د حج وخت ده دا چې موږ معلوموو چې دغه میاشت کروندې ده حتی دنیایي امور دا زمینداران په دې پیږي په دغه وخت کې کرله کېږي نیال کېږي دا به په څه شي موږ معلومول نو خدای پاکې په حکمت باندې پوه کړه چې دغه کې حکمتونه دي چې د خلکو دپاره تعیین د اوقاتو د معاملاتو د زمینداریو د دغه کوي او مواسم د حج د روژې د نور عباداتو په معلومیږي یسألونک عن الاهله پوښتنه کوي خلک د تا نه ای رسول الله صلی الله علیه وسلم د حاله د نوي کېدو له دغه میاشتو نه چې دا میاشتې لویږي او کنکی کېږي په دغه دا څه وجه ده قلت ورته وجه څه کویه هي مواقیت للناس دا میاشتې ټاکل شوي مقرر شوي وختونه دي له طرفه د الله تعالی نه لپاره د خلکو والحج او لپاره د حج مخکې عادت و چې حج ته به څوک تله احرام به یې وتړو د کور نه به چې وواته بیا به که په کور کې څه سامان شی تر پاتې و بیرته به چې راغله په دروازه حج کور ته نه راننوته د شا د لوري نه به راتله په بام به راخته یا به یې دیوال سروی کوه چې موږ د دغه کور نه د ګناه په حال کې ووتو د حج په اراده باندې بیرته په دغه دروازه باندې راوتل راتګ کور ته دا دوی عار او بد بلل خدای متعال آیتونه نازل کړه دا نیکي نه ده چې تاسو کور ته د شا د لوري نه په بام راخیږئ راکوزیږئ یا د شا د لوري نه دیوال راسروی کوئ هغه وروسته ذکر کېږي کور ته په خپله دروازه ورځئ دروازه کې خو خبره نه ده چې دروازه باندې ته پاک ووتې که د ګناه سره ووتې بیرته به په دغه حال کې ننوځې اصل بیر دا ده چې تاسو په ځان کې تقوا پیدا کړه د بیر طلبګارې د نیکي طلبګارې په ځان کې تقوا پیدا کړئ دا خو څه تقوا نه ده چې په بام واوښتم او که په دروازه باندې لاړم ولیس البر نه د نیکي دا کار بان تأتوا البیوت چې راځئ تاسو کورو ته من ظهورها د شا د لوري نه ولكن البر لكن خاوند نیکی من اتقا هغه څوک د چې ځان وساتي د مخالفت د حکم د الله تعالی نه د الله نه ویریږي واتوا البيوت من ابوابها او راځي تاسو خپل کورو ته د دروازو د طرف نه واتقوا الله د الله نه ویریږي ګناهونه مکئ لعلکم تفلحون د دې لپاره چې تاسو خلاص شئ د عذاب د خدای پاک نه او خپل مراد ته ورسیږئ جنت خدای پاک درکړي وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين
واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنه اشد من القتل. عمره کې چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تلو الته خدای پرې نه کو پیغه کال باندې صلح وشو چې آینده کال به تاسې عمره ته راځئ، درې شپې به صرف په بیت الله شریف کې تېروئ، نور به بیرته ځئ. نور اوږده شرایط ډېر سخت شرایط وو. آینده کال چې بیا مسلمانان د ذوالقعدې په میاشت کې عمرې ته روانېده، د کفارو په هغه وعده اعتماد نه و. داسې نه چې موږ ورشو او دی په حرم د خدای کې د احرام په حال کې په موږ باندې جنگ شروع کړي، بیا به موږ څه کو؟ الله تعالی آیتونه نازل کړه که چیرې څوک په حرم کې در سره جنګېده، د احرام په حال کې د تاسې سره جنګېده، بیا جهاد در سره روا ده، خو تاسې به اول ابتدا نه کوئ چې معاهده مو سره وکړه، تاسې به جنگ نه شروع کوئ. خو که چا جنگ در سره کوو نو بیا تاسې خپل مقابله او خپل دفاع کړی شئ. عین په مسجد حرم کې هم د مسجد حرم د حدودو احترام خو خدای پاک دومره لازمي کړی ده چې د حرم د حدودو ښکار هم ناروا ده، د حرم د حدودو بوټی ویل هم ناروا دي. ما سوه د سرګړي نه چې نبی علیه صلات وسلام اجازه پکې کړې ده او دغه ضررناک شیان چې نبی علیه السلام د وژلو اجازه کړې ده، نور خو جنگ کې ناروا ده. لیکن تحمیلی جنگ که دای حمله در باندې کې بیا دفاع روا ده. ته به ابتدا نه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې مکه معظمه فتح کړه په سهار باندې بیا یو بهترینه خطبه ویلې. په هغه خطبه کې ویل چې دغه حرم حدود چې دي دا الله محترم ګرځولي دي، اول چې مځکه پیدا ده دای محترم ګرځولي، اوسنی نه دي. په دغه کې جنگ ناروا ده. او که څوک تاسې ته دا وایي چې خو پیغمبر علیه السلام هغه د خپله جنګ کې وکړو، وایي ما ته یوه ورځ خدای پاک حرمت حرم پورته کړی و، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، یوه ورځ حرمت ورته پورته کړی و د سهار نه تر مازدیګره پورې. نن بیرته هغه حرمت حرم را معاده لکه څنګه چې اوله ورځ و. تر قیامته پورې د چا دپاره جنګ کول پکې ناروا دي. زموږ مسلک دا ده که د باندې چا قتل وکړو او بیا یې پناه یې وړه حرم ته، ومن دخله کان آمنا، هلته به یې نه وژنې. او بندیزونه به په ولګوي، خوراک و چکاک شیان به په بند کړي چې مجبور شي سړی وتلو ته خپله د حرم نه اوځي، بیا دې هلته قصاص کړي. اما اوس هم مسلک دا ده که چیرې په حرم کې دننه چا ته وژلې، که یې باندې یې مړ کړی و پناه یې وړه بیا به نه وژنې، خو که په حرم کې ته وژلې بیا هم دفاع روا ده، خپل ځان دفاع وکړي. وقاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، جنگ کوي تاسې مؤمنانو په لیار د الله تعالی کې د هغه خلکو سره چې هغه جنگ کوي د تاسې سره. ولا تعتدوا، تاسې زیادت مه کوئ په چا باندې. اعتدا دا هم ده چې د کافر کنکي وژنې، د کافر ښځې وژنې، د کافر سپینګیري وژنې، هغه سپینګیري هغه ښځې چې په جنگ کې شرکت نه لري، معاونت نه لري، د هغو وژل هم ناروا دي. او دا چې په حرم کې ته ابتدا په قیدام ناروا ده. ان الله لا يحب المعتدين، بشک الله تعالی چې د نه خوښوي د حد نه تېرېدونکي. واقتلوهم، وژنئ تاسې دا کافران، حیث ثقفتموهم، چې په کوم ځای کې مونږ چې تاسې پیدا کړه، واخرجوهم، وباسئ دوی، من حیث اخرجوکم، د هغه ځای نه چې تاسې یې ایستلي وئ. پیغمبر علیه السلام او مهاجرین مبارکین د مکې معظمې نه د دوی د ظلم د وجې نه مجبوره شو هجرت ته، نو تاسې جنګ ورسره وکړئ، د هغه هم د کې نفسې واخلئ. والفتنه اشد من القتل، شرک د دین نه خلک اړول دا ډیر سخت دی وژلو نه. ولا تقاتلوهم، ما جنګېږئ د دې سره عند المسجد الحرام، په نزد د مسجد حرام باندې، حتی یقاتلوکم، تر څو پورې چې دوی در سره وجنګېږي. فيه په د حرم کې، فإن قاتلوکم، که په حرم کې مسجد حرم کې دوی در سره وجنګېده، فاقتلوهم، بیا یې وژنئ، تاسې ته هم بیا روا ده. کذلک جزاء الکافرین، دغه شان د جزا د کافرانو. فإن انتهوا، که دوی د شرک نه ځان منې کو نو الله به یې وبخي. فإن الله غفور رحیم، خدای په غفور رحیم ده. بیا بهانه مه ورته غواړه چې پخوا خو کافر د ما سره جنګېدې، وژل مژل بیا ناروا دي. وقاتلوهم، تاسې جنگ کوئ د کافرانو سره، حتی لا تکون فتنه، تر هغه وخته پورې چې په مځکه کې شرک پاتې نشي، فساد پاتې نشي،
ويكون الدين كله لله ويكون الدين لله او دین خاص دی الله وګرځي. فإن انتهوا کدی ځان منې کو د شرک نه نو تاسو بیا تجاوز مکئ په دې باندې فلا عدوان بیا نشته هیڅ تیری الا علی الظالمین مگر په ظالمانو باندې. الشهر الحرام بشهر الحرام والحرمات قصاص. دا چې مسلمان په اشهر الحرم کې خو جنگ ناروا ده، په حرم کې خو ناروا ده. ی مسلمان زړه کې وامو چې هلته به راسره وجنګېږي د حرم په بې حرمتي کې بم یې د اشهر الحرم په بې حرمتي کې بم واقع شو. نبی کریم صلی الله تعالی ورته ویلې چې شهر حرام به شهر الحرام که دې قدر د دغه میاشتو وکړو تاسې هم قدر کوئ، که نه هغه د دې عمل ته ظلم بلل کېږي. تاسو ته خو دفاع ده، اگر که دفاع ته هم کله جزاء سیئة سیئه ویلی کېږي خو په واقع کې خو دا سیئه نه ده. یا دا منه تیر کال شهر الحرام کې د عمرې نه منې شوه، سږ کال اجازه وشوه، دغه د یغې په عوض کې ده. الشهر الحرام بشهر الحرام میاشت حرامه په بدله د میاشت حرامه کې ده. والحرمات قصاص او تعظیمونه د شیانو ټول سره برابر دي. فمن اعتدى علیکم څوک چې تیری وکړي په تاسې باندې فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم. مشاکلتا دا دفاع ته خپل انتقام ته اعتدا ویلی، په واقع کې خو دا ظلم نه ده. لکه هلته جزاء سیئة سیئه چې ویلی شوي دي، که چا هم تیری در باندې وکړو فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم، تاسې هم تیری کوئ په دی باندې په مثل د هغه څه چې دی تیری کړی ده په تاسې باندې. واتقوا الله د الله نه ویریږئ واعلموا پوه شئ ان الله مع المتقین بشک الله تعالی چې د پرهیزګارو سره ده. د انتقامي امورو کې اوس هم حکم دا ده کوم ظلمونه چې مساوات په انتقام کې ممکن وي په هغه کې حکم د قصاص ده. چې مساوات ممکن نه وي هلته بیا دیتونه مقرر کیږي. اوس څوک د چا لاس په بند پرې کړي په بند یې تم ور پرې کوی شي، خو که لاس یې دلته ویې مات کو ته یې په هغه شکل نشي ماتولی، هغه کې مساوات نشي راتلی، نو دلته به مجبور یې ته به بیا دیت اخلي. ارش هغه تاوان چې کوم د هغه حاکمانو عادلانو په واسطه باندې مقرر شي بیا به هغه اخیسته کیږي. واتقوا الله د الله نه ویریږي واعلموا پوه شئ ان الله مع المتقین بشک الله تعالی د متقینو سره ده. وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه واحسنوا ان الله يحب المحسنين. صحابه مبارکین چې کوم انصار مبارکین وو یغو په ابتدا کې په ځان په مال په اولاد داسې قرباني ورکړي چې دیغو مثال په دنیا کې نه لیدل کېږي. مهاجرین چې راغله د مکې معظمې نه مدینې منورې ته، د مدینې منورې انصارو مبارکینو دومره د نصرت اظهار وکړو چې حتی یو صحابي به د بل سره ورور کو، هغه یو بل ته وی مهاجر ته وی د ما دوه ودونه دی راشه وی ګوره په ودو کې چې کوم دی خوښ شي چې هغه در طلاق کړم هغه عیدی چې تیر شي ته نکاح ورسره وکړه، او زه ډېر مال لرم جایداد لرم چې هغه در نیمای کړم نیمې د تا نیمې د ما. هغه ورته نه خدای دې تا په اهل کې برکت پیدا کړي. حضرت عبدالرحمن ابن عوف ورته په مال کې دې خدای پاک برکت پیدا کړي. نو دوی خپل ځانونه مالونه باغو اعتبار نه و، لحاظ نه و، خو چې کله فتوحات راغله غنیمتونه پیدا شو مسلمانان ډیر شو بیا د انصارو په خپل مابین کې څه مشوره سره وکړه چې اوس خو دې موږ ډیر روپۍ لګولو ته ضرورت نشته، الحمدلله بیت المال کې شی پیدا شو، موږ هر جهاد کې شرکت ته ضرورت نشته، الحمدلله مسلمانان ډیر شو، نو درځئ چې لږ دنیا طرف ته توجه وکړو، دا کاروبار بیرته لږ برابر کو. دوی چې دا فیصله وکړه نو په دغه فیصله کې دا معنی چې د صدقې کولو نه لږ ځان ذاتي وساتو چې دنیا ډیره شي. الله تعالی دې آیتونه نازل کړه. نه داسې ونه کوئ، خپل ځان هلاکت ته مه اچوئ، خپل مال لګوئ د خدای پاک په لار کې. ولې که تاسې د مال د ډیرېدلو فکر درڅه پیدا شو نو چې دا ملګری هم دا وایي چې زه به نورې چنده ډېره نه پرې کوم، ابل هم دا وایي، اخر به بیرته بیت المال کې چې څه شی دې ختمیږي که به نه ختمیږي، او چې ختم شو د جهاد اسباب برابرېدل نشي راته بیرته به کافران غالبه کیږي که نه، چې کافر غالب شو خو ځان دې پخپله هلاک کړ. وانفقوا لګوئ مالونه خپل فی سبیل الله په لار د الله تعالی کې
ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه مه غورځوئ ځانونه خپل هلاکت ته چې جهاد پرېږدئ یا خپل مالونه په جهاد کې نفقه کول او صدقه کول پرېږدئ. واحسنو د هر چا سره نیکی کوئ، خصوصا د مجاهدینو سره ډیرې نیکی کوئ چې هغه د تاسې ذمه فارغه کوي او خپل ځان دین خدمت ته وقف کړی ده، ته په کور کې ناست یې، نو د هغو سره خو ډېر احسان کوئ، کومک کوئ. ان الله يحب المحسنین، بشک الله تعالی دوستی کوي د نیکار خلکو سره، یعنی څه معنی ثواب ورکوي. واتم الحج والعمره لله، دا چې سړی حج ته روان شو، احرام یې وتړو، سړی چې محرم کیږي نو د موږ په مسلک باندې چې تلبیه هم ووایي، بیا د تلبیه نه محرم کیږي نه، احرام یې وتړو تلبیه یې وویلې، یا روان شو هدیه د ځان سره روانه کړه، اوس محرم شو. دغه محرم وروسته به مسلې پسې را روانې دي، اوس به لږ لږ ذکر کو. محرم د احرام په حال کې نه ګنډل شوې جامه اغوستی شي، نه نوکان او ویښتان پرې کوی شي، نه خوشبویي استعمالوی شي، نه د خپلې بیبي نه خپل خواهشات پوره کوی شي منافع، نه نر سر پټوی شي. مخکې خو ښځه او نر دواړه برابر دي، خو نر سر هم نشي پټولی، نه موزې او بوټونه چې پښه کې پټېږي نه هغه استعمالوی شي، نه ښکار کړی شي د احرام په حال کې، د حرم نه، د احرام په حال کې مطلقاً کار مار نشي کړی. دا ټول محظورات دي. په اوس حاجی روان ده یا معتمر روان ده، په لارې باندې احصار راغی، بندښت راغی، لکه د حدیبیې په واقع کې کفار ورته مخته شونې پرېږدي، دښمن مخکې شونې پرېږدي. هلته احرام تړلی، د احرام په حال کې خدای نه ګنډل شوي جامې اغوستی شي، نه خوشبویي استعمالوی شي، نه ویښتان او نوکان پرې کوی شي، نه د بیبي نه منافع اخیستی شي، خو ډېر شیانو نه منع ده. اوس په څه کې چې محاصره شو، په کوم ځای کې بند شو، نو نورو هغه ته معتمرینو ته یا حاجیانو ته یو ته به پسه شی ورکي چې دا به حرم ته بوځي، هلته به حلال کوي. موږ په مسلک باندې دلته نه چې هغه حرام حدود دي حتی یبلغ الهدی محله. ورځ به سره معلومه کې تر یغه وخته به دی دلته په احرام کې وي، د احرام نه به ځان نه باسي، چې هلته هغه ورځ کې هغه شی پسه حلال کو، دلته به ذاتي ځان د احرام نه وباسي. حضرت پیغمبر علیه السلام د حدیبیې چې څومره شپې تیرې شوې د احرام په حال کې وو په انتظار باندې چې ګوندې اجازه وشي، خو چې اخر معاهده په دې وشو چې سګ به بیرته ګرځئ. نبی علیه الصلاة والسلام صحابو ته وویل چې احرامونه ځان وباسئ، صحابو دا نشوی برداشت کولی او امید یې د دې و چې ګوندې خدای پاک به اجازه وکړي. بیا د ام المؤمنین په مشوره نبی علیه السلام خپل سر مبارک ورخوی او خپله ذبح حلاله کړه. خو د موږ په مسلک دغه د حدیبیې څه حصه په حرام کې ده، څه په حل کې ده، دا اړولې د حل په حدودو کې وو، خو حیوانات چې حلال کړه د حرم په حدودو کې، نو حتی یبلغ الهدی محله د یغسل به ذاتي معارضه نه راځي. واتم الحج والعمره، تاسې پوره کوئ حج او عمره. فإن احصرتم، که چیرې تاسې منع کړی شوئ د تمامولو د حج او د عمرې نه، فما استیسر من الهدی، نو واجب ده په تاسې باندې هغه څه چې اسانه وي تاسې ته د هدیه نه، پسه، غویی، اوښ، اختیار ده درته پکې اسانه، چې کوم یو تا ته اسانه وي هغه ولېږه. ولا تحلقوا رؤوسکم، مرخی سرونه خپل حتی یبلغ الهدی محله، تر څو پورې چې ورسیږي هغه حلاله کرده شده شی مذبوحه محله، ځای د حلالولو خپلو ته چې د حرم حدود دي، تر هغه وخته پورې به د احرام په حال کې سر به نه رخی. فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففديه من صيام او صدقه او نسك. د هغه حدیبیې په شپو کې چې تقریبا د 16 شپو نه واوښتې، یو صحابي مبارکې اور مې بل د په کټو پسې دا سپږې مې دغسې په دا مخ را روانې دي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې ولیدم نو راته وویل ایوزیکه هوامکه، دغه نه په عذاب یې؟ ما ویلې اوسئ. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته ویلې سر ورخیه، په دغو شیانو کې اوس دا د عذر وجه وه، د دغو شیانو کې د تا اختیار ده. شپږو مسکینانو ته نیمه نیمه کاسه خرما ورکوی شي،
3 روژې نیوی شي او که پسه حلالوی شي چې کوم یوې دې تاب کې خوښه ده. او که سړی داسې وي چې بغیر د عذر نه سر ورخي هلته بیا د اختیار نشته، هلته دم واجب ده. ومن کان منکم مریضا که څوک د تاسې مریض و او به اذن من رأسه یا په ده پورې یو ضرر و د طرفه د سر نه ففدیتون بیا لازم ده په ده باندې فدیه. چې فدیه چی ده؟ من صیام د روژو نه او صدقه یا صدقې نه او نسک یا د حلالولو د پسه نه، په دغو درې کې بیا د دې اختیار ده. فاذا امنتم کله چې تاسو په امن شوي احصار نه و بیا نو بل حکم ده. حج په 3 قسمه ده، حج افراد، حج تمتع، حج قران. سړی چې اول احرام تړي د احرام په وخت کې کنیت صرف د عمرې کړی و او په اشهر د حج کې روان، لکه دا نن سبا چې حاجیان ځي دغه احرام د عمرې نیت کړی، هلته لاړ د عمره یې وکړه، د عمرې نه ځان حلال کړ، بیا حلال ګرځي چې کله د مینا په لورې وځي بیرته بیا احرام وتړي، دغه ته حج متمتع ویلی کېږي. په یوه سفر 2 ګټې وکړې، هم عمره وکړه هم حج وکړه. او که اول د احرام تړلو په وخت کې د حج د عمرې نیت دواړه وکړه، د دواړو تلبیه یې ګډه وویله، بیا دغه ته حج مقارن ویي. او که د احرام تړلو په وخت کې صرف د حج نیت کړی ده دغه ته حج مفرد ویي. دا 2 قسمه حجونه چې دي، چې حج قران ده، حج تمتع ده، په یو سفر 2 عظیم عبادتونه حج او عمره چې ادا شو نو یو شکرانې د پاره یو پسه په دغه سړي باندې لازم ده چې حلالوي به د شکرانې قرباني نه، د شکرانې پسه زیاتې که حلالوی شو هغه خو د ده خوښه ده، خو یو پسه په لازم ده. اما څوک چې یو صرف د حج اراده وه لاړ په احرام کې به اوسېږي تر هغه وخته پورې چې حج نه یې کړی ځان نشي خلاصولی، په هغه باندې بیا یو پسه حلالول مستحب ده. دا پسه حلالول د عمرې په وخت کې مستحب ده، خو دا عمل نن سبا پاتې ده. چیرې هم تاسې اورېدلي دي چې عمرې ته لاړ پسه یې حلال کړو، د عمرې په وخت کې مستحب ده، د حج افراد په وخت کې دا یو پسه حلالول دا مستحب دي. حج قارن او حج متمتع ته چې دواړه سفر په یو اشهرو د حج کې وکړه، 2 عبادت یې وکړه، بیا پسه په واجب ده. خو که داسې و چې د پسه وس نه و یا پسه پیدا کېدو نه یا یې وس نه و بیا به د پسه په عوض کې 10 روژې نیسي، چې 3 به د احرام په حال کې د حج په سلسله کې وي، اخرنۍ ورځ به د عرفات وي، 1 اتم نم. بیا چې حج نه نور فارغ شو 2 ورځې اذا رجعتم نه مراد کور نه ده، مراد موږ په مسلک باندې چې د حج نه فارغ شو که هلته په حرم کې اوسېدی که په ورځه کې 2 ورځې به نورې روژې ونیسي، دا 10 ورځې روژې قایم مقامه بیا د هغه یوه پسه دي. فمن تمتع بالعمره الى الحج څوک چې ګټه واخلي په عمره سره تر حج پورې فمستيسر من الهدي بیا لازم ده په ده باندې هغه څه چې ورته اسانه وي د هدي نه، پسه وي، غویی وي، اوښ وي، چې کوم ورته اسانه وي. فمن لم یجد که چا نه کو پیدا یو پسه فصیام 3 ایام فی الحج بیا واجب دی په ده باندې روژه نیول د 3 ورځو په حج کې، و7 او 2 ورځې نورې اذا رجعتم چې کله تاسې وګرځئ د حج نه فارغه شوئ، تلک 10 کامله دا 10 ورځې پوره دي د یوه پسه په مقابل کې. ذلک لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام، دا چې حج تمتع حج قران په یوه سفر 2 اعمال کېږي، دا د هغه چا دپاره دي چې د میقاتونه د باندې خلک دي، لکه د لرې ځایونه ورځي نو هر وخت کې موقع د مستقل حج عمرې دغو خلکو ته نه پیدا کېږي، نو دغو د ضرورت په بنیاد باندې په یوه سفر بلکې په حج قران ته په یوه احرام 2 عمل روا دي چې وایي. خو کوم څوک چې د میقاتونه دننه وي، میقاتونه هلته خپل حدود معلوم دي، د میقاتونه دننه وي، د مکې معظمې په لوري باندې وي، د هغو دپاره نه حج تمتع شته نه حج قران، د هغو دپاره صرف حج افراد ده. ضرورت څه ده چې هغه هر وخت تللی شي، حج کړی شي، عمره کړی شي، چې دواړه بیا په یوه سفر باندې کې. نو دغه ذالکه دا حکم د تمتع ګټه اخیستل چې غیر قران کې هم تمتع ده، په دغه دا لمن دغه چا دپاره ده لم یکن اهله چې نوي کور دی د حاضر المسجد الحرام، حاضر مسجد حرام ته. حاضر مسجد حرام داسې نه چې په مسجد پورې، یعنی د میقاتونه د ننې نه وي، د باندې وي، د هغو خلکو دپاره د حج تمتع او حج قران ده. واتقوا الله د الله تعالی نه ویریږئ، واعلموا پوه شئ ان الله شدید العقاب چې بېشکه الله تعالی چې د ډېر سخت عذاب دی، ډېر سخت عذاب ورکوونکی د الله تعالی مو دې وساتي.
الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الحج اشهر معلومات، حج یعنی وقت حج یو څو میاشتې معلومې دي. شوال، ذوالقعده، کوچنی اختر او د میانې میاشت. د ذوالحجې په باب کې 3 قسمه تعبیرونه راغلي دي. شوال او ذوالقعده خو مکمل ذکر کیږي. شوال، ذوالقعده په یو بعضې ائمو پورې ذوالحجه د رئیس سره مکمل ذکر کیږي. د بعضې ائمو پورې شوال، ذوالقعده 10 ذوالحجه 10 ورځې د ذوالحجې. د بعضې ائمو پورې شوال، ذوالقعده 9 ذوالحجه نه د ذوالحجې، خو تعرض نشته. شوال د کوچني اختر میاشت، ذوالقعده د میانې میاشت. دا چې د حج میاشت دي دغه معنا اول څه ده؟ دې معنا دا ده چې په دغو میاشتو کې احرام د حج دپاره کړی شي. که د دغو میاشتو نه د مخکې نه احرام وتړو، په روژه کې احرام د حج په نیت باندې وتړو، تر یوغه وخته په دغه احرام کې اوسیږي. د نورو ائمو په مسلک خو بیخي د احرام صحیح نه ده، د موږ په مسلک باندې صحیح ده، خو مکروه ده. بهتر او مستحب طریقه دا ده چې د کوچني اختر میاشت داخل شي. که چا بیا اراده وه د حج پخوا خو په پښو مزلې وې، په میاشتو مزلې، نو د شوال په میاشت کې احرام وتړي او روان شي. 2.5 میاشتې په لارې مزلونه راځي. او د ذوالحجې په باب کې چې راځي، څوک 10 ذکر کوي، څوک نه ذکر کوي، څوک ټوله ذکر کوي. دغه کوم تعارض نشته. نه چې ذکر کوي نه ورځې مراد دي، 10 چې ذکر کوي 10 شپې مراد دي. د اول د ذوالحجې نه تر 9 د ذوالحجې چې دا ورځې دي، که سړي احرام د حج دپاره وتړو او عرفات یې په 9 ځان ورسوه، نو خو حج ادا کوی شي. د 10 ورځ چې راغله بیا احرام د حج دپاره کړی شي، عرفات نیوی شي، خو ورځ تر تېره شوه. او چا چې 10 ویلي دي 10 شپې مراد دي. دا د 10 شپه هم موږ تاسو ته حدیث مبارک کې راځي چې که سړی لاړ عرفات ته، د 10 په شپه ورسېدو عرفات ته، د سپېده چاود نه مخکې ورسېدو عرفات ته، بس فرض ادا شو. او ټوله ذوالحجه چې ذکر کیږي دا بیا د معذورینو په باب کې د ادایګي د طواف په حیثیت باندې. ښځه ده د سړي سره حج ته لاړه، هلته عین د 10 ورځ ده چې د شیطان یې وویشت، ذبح یې وکړه، خو طواف وکوي، دې ته د حیض عذر پیدا شو. او 10 ورځې عادت ده. د حیض په موقع کې خو مسجد حرام ته نشي داخلېدی، طواف په بیت الله شریف نشي کړی. تر هغه وخته پورې چې دا پاک کیږي، تر هغه وخته پورې دا فرض طواف پاتې ده، فرض. عرفات ته تللی شي د احرام حیض په حال کې، شیطانان ویشتی شي د حیض په حال کې، خو طواف په بیت الله شریف نشي کړی. اوس 10 ورځ پاکه شوه، د ذوالحجې میاشت 20 ته ورسېده، د هغه نه بعد د فرض طواف وکړي، حج وشو. نو د معذورینو په باب باندې د حج تر اخره پورې دغه میاشت تر اخره پورې د ادایګي د طواف دپاره قابلیت شته ورته، نو ځکه ذوالحجه هم څوک مطلقا ذکر کوي. نو وخت حج د یو څو میاشتې معلومې دي. فمن فرض فيهن الحج، چا چې فرض کو په خپل ځان باندې په دغه میاشتو کې حج فرض کو، څه معنا؟ احرام وتړو، تلبیه یې وویلې، محرم شو. اوس نو په دغه سړي باندې څه لازم ده؟ فلا رفث. نو په دغه احرام په حال کې رفث هغه شی چې د خپلې ښځې نه څوک پوره کوي، ښځې ته په شهوت لاس وروړي، مخه یا ښځې نه مچه اخلي، که ښځې سره جما کوي، دا ټول منع شوه. جما او دواعي د جما ټول منع شو. فلا رفث ولا فسوق، او نه ګناهونه شته په حج کې. د مطلق ګناهونه به ځان ساتي. د حج د محظوراتو نه مخالفت کولم ګناه ده. هر محظور نه چې مخالفت کوي ګناه ده. په حج کې یو واره دی چې احرام په ځان باندې لازم کو، بیا به نوکانر پرې کوي، بیا به سر نر خیه، بیا به ښکار نه کوي، بیا به ګنډل شوي جامې نه اغوندي، بیا به خوشبویي نه استعمالوي، بیا به سر نه پټوي، بیا به پښې نه پټوي. ولا فسوق ولا جدال فی الحج، او نه جګړې شته په حج کې. نه جګړې شته په حج کې. دغه اوس دوه مطلب دي. مخکې وخت کې د حج په موسم
عام خلق د نن په ورځ به عرفات تله قریش دا به مزدلفې ته تله پورته عرفات ته نه تله چې موږ اهل حمص یو د حرام خلک یو د حرام نه د باندې نه وځو بیا به یو په بل باندې فخرونه یو به ویل د موږ حج ښه ده کامل ده په حرم کې مو ادا کړو بل به ویل د موږ د عرفات مو ادا کړو جګړې به سره مناظرې به وي هر یو ځان ته ښه نسبتونه کول علاوه جدال نشته مال منځ قبول ده کیتار منځ قبول ده دا حال موږ ته معلوم ده ما جهاد قبول ده کیتا قبول ده حال موږ ته معلوم ده یو عبادت هم د قبولی او نه قبولی په لحاظ موږ ته نه ده معلوم چې نه ده معلوم نه په دغه غټه ولې وایي چې زه یا ملا یم یا پیر یم یا مجاهد یم یا سخي یم یا پلانکه یم ما خو دومره غټ کارونه کړي دي څه معلوم ده د عمل قبول ده که نه ده قبول یوه معنا دا ده یوه معنا دا ده د حرام په حدودو کې سخت الفاظ بل یعنی استعمالوي د چا سره به جنګ و دعوه نه کوي د الله حرام ده دومره ادب وي چې حد نه زیات ادب وي ګورې د موږ په مسلک باندې د حجر اسود مبارک مچول دا خو یو عظیم نعمت الهي ده چې چاته خدای پاک میسر کړي دغه حجر اسود مبارک چې چا مچ کو په ورځ د قیامت به د ده په ایمانداري شاهدي ورکوي د ده په مچ باندې د دغه انسان ګناهونه ورکش کوي ځکه دا خو راغلی د جنت نه و داسې نوراني جاهلیت په دور کې د دغه رنګ تور شو دا یو قسم لکه مقناطیس د انسان ګناه ځان ته ورکش کوي نیکي نه ورکش کوي ګناه ورکش کوي اوس دغه حجر اسود مبارک چې هر څومره په لمس کې ډیر ثواب ده خو موږ په مسلک باندې بل مسلمان ته ضرر نه کوي ازدحام چې وو چې نشوي په اسانتیا نشوي رسېدی بل ته به ضرر نه رسوي چې بل پورې ویې تر پوی لاندې کوي خو خپل ځان حجر اسود ته رسوي چې دا نشته نو نور جنګ و دعوې به چېشته کوي ما په ځای ناست یو لرې شه او لږ در لرې ودرېږه په معمولي شیانو باندې بعضې خلک غریبانان جنګونه کوي ولا جدال فی الحج نور رب کریم وما تفعل من خیر هغه څه چې تاسې کوئ د کوم نیک کار نه یعلمه الله تعالی ډېر ښه علم په لري که حج کوې که عمره کوې که طواف کوې که د حج نور مراسم ادا کوې او که په دلته په جومات کې ناست ترجمه کوې که روژه نیسې که ذکر کوې که صدقه کوې د دنیا په هر کونج کې الله په ټولو علم لري د هیچ چا عمل نه ضایع کوي الله قدردان ذات ته د هر چا د عمل عوض ورکوي یو په لس یو په 200 او تراسې ترجیحات یې ورکوي د یمن نه به خلک حج ته راتله خرچه به یې د ځان سره نه راخیسته چې توکل په خدای هلته به مو خدای پاک بندوبست کوي او دا لوږه د انسان د اختیار نه بیا وتلې ده اختیاري شی خو نه ده غیر اختیاري ده برداشت بیا څوک نشي کړی دلته به چې ډېر وږي شو بیا به خلکو ته سوال کوه ته ځې هر عبادت ته ځې پیټه په بل مه اړوه سوالونه خلکو ته مه که د ځان سره توښه برابره که د ځان خیر د ذات تقوا د ځان ساتنه ده چې سړی د سوال نه ځان په بچ کړي نو الله تعالی وي وتزودوا توښه واخلئ د ځانه سره فإن خیر زاد التقوى بشک بهتره د توحید ځان ساتل دي د سوال کولو نه خلکو ته سوالونه مه کوي واتقوني د ما نه وویرېږئ یا اولي الالباب ای خاوندانو د عقلونو او یا دومه معنا فإن خیر زاد التقوى یو د دغه دنیا د سفر توښه ده یو د آخرت د سفر توښه ده په دنیا کې روانېږي جهاد ته حج ته علم ته کاروبار ته د دغه لارې د سفر بندوبست اکثره انسانان د ځان سره وکړي چې اوس زه ځم پلانکي ځای ته دومره روپۍ ته ضرورت شه د ځان سره اخلي خو د آخرت هغه اوږد سفر چې بیرته بیا راګرځېدن نشته او د هغه ختمېدن نشته د هغه توښه د هغه خرچه د هغه خوراکه عبادت ته روپۍ نه دي په کروڑونو اربونو روپۍ دا سفر نه حاصلېږي دا په طاعت او په عبادت حاصلېږي دا په تقوا حاصلېږي نو الله تعالی وي د دنیا د سفر دپاره خو هم ځان ته توښه خوراکه برابروئ خو هغه په فکر کې ولرئ چې د آخرت خیر د ذات تقوا ده تقوا په ځان کې راولئ چې هغه ابدي زندګي مو برابره شي لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم د حج په موسم مخکې وختو کې به بازارونه جوړېده نو په دغه وختو کې به خلکو سامانونه راوړه خرڅول به یې ځکه هسې د دنیا حجیان راځي نو شی ښه خرڅېږي
چې کله اسلام راغی مسلمانان حج ته تله دا چې اوس ضرورت هم و د تجارت خو مسکینان وو خو په خیال کې دا ورتله چې که اوس موږ حج ته ځو او ورسره د خرڅولو ته شایم د ځان سره یوسو چې هلته خلک ډېر د خرڅ کو ګټه مو کړو داسې نه چې د موږ حج خراب شي الله تعالی وی نه دا پروا نه لري سوال مه که خو که تجارت کې د حج په سفر کې تجارت کې دا څه پروا نه لري دا روا ده بلکې عظیم عبادت ده د سوال نه ځان په بچ کې خو او په سفر کې به مقصد اصلي حج وي په سفر کې به د نیت صفا د حج وي د دنیا تجارت په ضمنان ورسره کوي داسې نه چې حج په موسم کې عجب خلک ډیر وي کاروبار به ډیر وي حج به هم دا په هم کې راولي حج به هم وکې خو ښایي یې څه چې ګټه وکې هغه به د مقصد اصلي نه وي مقصد اصلي به حج وي ورسره څه سامان یې د حج په وخت کې هلته یې څه خرڅ کې د زاد د لارې هم ورسره پیدا کې خرچه هغه کې څه ممانعات نشته لیس علیکم جناح نشته په تاسې باندې څه ګناه ان تبتغوا دا چې تاسې وغواړئ فضلا رزق من ربکم له جانب د رب خپل نه فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام مخکې د جاهلیت په دور کې هم خلکو حجونه کول خو هلته عادت دا و چې د عرفات شریف نه به راغله مزدلفې ته بیا به په مزدلفه شریفه کې د فخر اشعار هر قوم خپل بهادر نیکونه به ذکر کول پلرونه به ذکر کول په دغو به فخرونو مقابلې کولې الله حکم وکړه چې دا ځایونه ټول د ذکر د خدای دی د عبادت دی دا د فخرو ځایونه نه دي د عرفات شریف نه چې راوګرځېدې بیا دلته عند المشعر الحرام دلته بیا ذکر د خدای پاک وکړه عرفات ته عرفات ویایي مزدلفې ته مزدلفه وی لغوي لحاظ باندې مناسبت چې مفسرین ذکر کوي عرفات ته عرفات وی یا وای په دغه لحاظ ابراهیم علی نبینا علیه الصلاة والسلام چې د الله تعالی په حکم بیت الله شریف جوړه کړه خورنګه و د طوفان نوح کې بیا د حج د ادا کولو حکم چې ورته وشو اوس نو چیرې زه حج ادا کم دغه ته څه معلومات ورته چې زه به اوس ځم غره ته هلته به په غره کې درېږم دعا به کم نو علائم د ځایو خدای پاک د جبرائیل علیه السلام په واسطه ور وښوی دی چې تلو د عرفات علاقې ته چې ورسېدو هغه علائم چې وکته چې جبرائیل امین د درېدو ځای ورته ښوولی ویې پېژنده چې هغه دا ځای ده نو عرفه د تعارف نه ده دغه ځای ته هم ځای ته نوم عرفات شو دغه پېژندلو معنا هم پکې راغله یا خو د ابراهیم علیه السلام د وخت نه دغه نوم کېښودی شو عرفات ورته ویلی شو چې حضرت جبرائیل علیه السلام کومې علامې د عرفات ور وښووې چې لاړ هغه یې وپېژنده او یا حضرت آدم علیه نبینا علیه الصلاة والسلام او حضرت حوا انا چې د اسمانونو د جنتونو راکوز شو نو حضرت آدم علیه نبینا علیه السلام په هندوستان کې کوز شو حضرت حوا انا په جده کې دا چې اوس بیرته دواړه سره یو ځای شي حکم د حج و ملائکه راهنمایي کړه آدم علیه السلام روان شو د حج په لوري حوا انا د جدې نه را روانه په عرفات کې دواړه سره یو ځای شوه سره ویې پېژنده په یغ لحاظ هغه ځای ته نوم د عرفات کې ښودل شوی ده مزدلفه ازدلاف بیرته را یو ځای راګرځېدن ته ویل کېږي د مزدلفې شریفې حدود چې سړی وګوري د مکې معظمې نه لکه اوس مثلا په دغه ځای باندې مزدلفه شریفه ده هلته مینا ده حرم ده د حرم نه راغله مینا ته د مینا نه راغله مزدلفې ته د مزدلفې نه ځي عرفات ته خو عرفات کې د ورځ تېره کړه شپه به بیرته ازدلاف بیرته به راګرځې شپه به دلته کوې دلته بیا د سهار د لمانځه نه وروسته په مزدلفه شریفه کې عرفات کې خو د زوال نه بعد تر ماښامه درېدن ده د ماښام د ماسپښین لمونځ او د مازدیګر لمونځ به په عرفات کې په یوه وخت کې کوي د ماسپښین په وخت کې به ماسپښین لمونځ وکړي دستي به د مازدیګر لمونځ هم وکړي چې دا دعا ورته وخت ډېر شي بیا به په دعا وخت تیری چې ماښام داخل شي د ماښام لمونځ به نه کړي دعا به کې بیا به په ماښام کې را روانېږي وروسته چې شپه را داخله شوه بېرته به راځي مزدلفې شریفې ته په مزدلفه شریفه کې به د ماښام لمونځ او د ماخوستن لمونځ بیا په یو ځای کې دلته جمع تاخره ده بیا دغه مزدلفه شریفه کې څوک وي دا نفس شپه چې وکړه ذمه فارغه شوه
ایموږ په مسلک باندې د مزدلفې شریفې شپه چې وکړي د سهار لمانځه نه وروسته د لمر ختو نه لږ مخکې دومره وخت دلته درېدن واجب ده. دا وقوف په مزدلفه شریفه کې دا واجب ده. دلته به بیا دعا کوي چې لمر ختو نږدې شو ذاتي به راونیږي د مینا په لوري باندې. بیا به هلته شیطان ولي رب کریم فاذا افضتم من عرفات کله چې راکوز شوئ تاسې د عرفات شریف نه د طواف دپاره اوس بیرته راځئ نو فذکروا الله عند المشعر الحرام یادوئ الله تعالی په نزد مشعر الحرام باندې اخره حصه د مزدلفې شریفې مشعر ځای د شعائرو د دین ده ځکه مشعر الحرام ورته ویل کېږي. دلته به د الله یاد کوئ واذکروه او یادوئ الله تعالی کما هداکم لکه څرنګه چې در ښوولې ده تاسې ته هغه طریقه د ښوونه تلبیه ویې سبحان الله الحمدلله الله اکبر ویې وان کنتم من قبله او بشکه وی تاسو په خوا د هدایت الله تعالی نه لمن الضالین له جملې د ګمراهانو نه. دین په عقل څوک معلوموي شي. ثم افیض من حيث افاض الناس دا چې عرفات ته نور خلک بتله قریش به نه تله او هغه څوک چې د دوی به حلیف وه به نه تله دوی به ځان ته اهل حمص ویلې چې موږ مجاور د حرم د بیت الله یو د دغه ځای نه وځو. الله تعالی حکم وکړ چې نه چې نور خلق د کوم ځای نه راکوزیږي تاسې به هم د هغه ځای نه راکوزیږئ. کوزیدن فرع د خطا نه ده که نه ده نو خاول به ځئ لکه استنصار فرع د استنشاق د یوارې به پزې اوبه کش کوي بیا به بیرته سنئ. نو افیضو دا معنی اول به عرفات ته ځان رسوئ هلته به درېږئ بیا به راکوزیږئ. په عباداتو کې د خان او د ګدا فرق نشته. ګورې د نبي او د غیر نبي فرق نشته. که نبي حج کې هم د حرم نه به وځي عرفات حدودو ته که امتي کې هم د حرم نه به وځي د عرفات حدودو ته. ثم افیض من حيث افاض الناس بیا راکوزیږئ ای قریشو د طواف دپاره د هغه ځای نه چې هغه نور خلک راکوزیږي. د ناس نه مراد یا عام خلک مراد دي یا تر پیغمبر علیه الصلاة والسلام مراد ده. یو سړي ته هم ناس ویلی کېږي. موږ تاسو ته به وروسته د احد په واقعه کې راځي چې نعیم ابن مسعود اشجعي ته یو کفارو رشوت ورکړو چې ته هلته خلک وډار کړه چې د موږ مقابلې ته راونوځي. هلته د یوه سړي نه تعبیر په ناصر باندې شوی ده که نه ده شوی چې یو ناسو خلک وډار کړه. ناس خو یو سړی و نه یو نعیم و په یوه سړي باندې وایي د ناس اطلاق کېږي. دا معنی رسول الله ته حکم ده چې عرفات ته به ځي قریشو تاسې به هم ځئ چې دی د کوم ځای راکوزیږي تاسې به هم د هغه ځای راکوزیږئ. واستغفر الله د الله تعالی نه مغفرت وغواړئ د خپلو ګناهونو نه. ان الله غفور رحیم خدای پاک غفور او رحیم ذات. حج په موسم کې د دعا او د قبولۍ امیدونه په ډیرو ځای کې موجود دي. ډېرې ښې دعاګانې قبلیږي. نو ځکه اکثره توجه دعا ته ده. د حج عمده رکن عرفات ته الحج العرفه خو په عرفات کې مطلوب صرف دعا ده. ګورې هلته صرف دعا ده نه طواف شته نه بل څه شته نه بل څه شته. د ماسپښین نه نیولې تر عین ماښامه پورې به دعاوې کوې. خو دغه موبایل د غم نه دي دغه کمرې د غم ټول عبادت د خلکو ور خراب کړه. عرفات کې دعاګانې نه بس کړه په کړو په عکسونه سره اخلي. دا ودرېږه په غونډۍ باندې دلته څو نفره سره یو ځای شه دا د دغو تصویرونه دعا ته ورپام نه ده. بل ځای ته چې لاړ شي دعا ته ورپام نه ده. روضې مطهرې ته ودرېږي دعا ته ورپام نه ده. په طواف په حال کې مقام ابراهیم ته ولاړ لاس په واړی په دغه څډې باندې بل عکسونه تر اخلي نه دعا کوي خلک. شیطان خبیث دومره عمل وکړه چې د عبادت اوقاتو کې د موږ ذهنونه مشغول کړه. دلته د دعا وخت ده. خدای ته مغفرت وغواړئ د ګناهونو نه. الله غفور رحیم ذات ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په عرفات مبارکه کې د امت په باب کې ډېرې ژړاوې وکړې دعاوې وکړې. خدای پاک نور ګناهونه د ده د دعا په برکت ورسره ومنل چې ورمات نه دي خو حقوق العباد نه. دا یو بنده چې د بنده سره څه تیری کړي دا نه. سهار چې د مزدلفې کې دعا کوله د دعا په حال کې پیغمبر علیه السلام وخندل. دا وخت خو د ژړا وي د خندا نه وي. چې کله فارغ شو صحابه مبارکینو پوښتنه وکړه چې
چې دغه وخت کې خو به د تا عادت نه و چې تا به خندل، دلته دې ولې وخندل؟ وایي دلته چې ما پرون دعا وکړه دا څه دعا پاتې شوه د امت په باب کې الله نه کړه را سره قبوله، دلته هغه دعا هم قبوله کړه. شیطان په سر خاورې بادولې چغې ویلې چې خو ما خواري خو لاړه چې زه څه په کوم هغه بېرته الله ورته معاف کړه. نو هلته د دعاو د قبولي ځای ده، مغفرت وغواړئ د خدای پاک نه، د خپلو ګناهونو نه. خدای پاک غفور او رحیم ده. فاذا قضیتم مناسککم، کله چې تاسو پوره کړه افعال د حج خپل، حج عرفات ته احرام شرط ده، احرام شرط ده. اصل عمده رکنونه کې عرفات او طواف په بیت الله شریف باندې ده. دا عرفات نه راکوز شوې راغلې د لسم په ورځ باندې په مینا کې اول شیطان وشته کیږي، د شیطان وشتلو نه بعد ذبح کیږي، د ذبح نه بعد حلق کیږي. د حلق او د طواف په منځ کې ترتیب واجب نه ده، مستحب ده. بیا ځي طواف ته، فرضي طواف ته چې بیت الله شریف باندې طواف کوي. د طواف نه بعد ذاتي ځان حلالوي. اوس دغه خلاص شو لکه حج پوره شو، خو بعضې شیان پاتې دي. دا شیطانان ویشتل 11 12 14 په دغو ورځو کې هم شته که نشته؟ دغه وختونه به دوی لکه میلې چې جوړې کړي، اشعار به ویلې، خپل مفاخرتونه به کول. الله وی فاذا قضیتم مناسککم، کله مو چې ادا کړه افعال د حج خپل، فاذکروا الله، یادوئ الله تعالی، که ذکرکم آباءکم، لکه یادول د تاسو خپلو پلرونو را چې پخوا به پلرونه ډېر یادول، فخرونه به هم کول. او اشد ذکره، یا تر یغه نه هم د الله ذکر ډېر کوئ. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. د حج په سفر کې د دعا او د قبولي امید خو ډیر ده، خو خلک دوه قسمه دي. بعض خلکو ټول مقصد د زندگی دنیا ګرځولې ده، لکه د کفارو خدا ذالک مبلغهم من العلم. دیغه خیال ده چې دغه ژوند د دواري ژوند نشته، نو که وخوره که واغونده خواهشات پوره که، دا مطلب د زندگی ده. ځکه هم د دنیایي ترقی کې کوشش کوي، دنیا ډیرولو کې کوشش کوي، د دنیا خواهشاتو پوره کولو کې کوشش کوي، ځکه بل زندگی دی منی نه. اما د مسلمان د دنیا زندگی د ضرورت په انداز باندې باید وای اکتفا وکړي. اصل زندگی خو د آخرت ته دیغه فکر ورسره ای. لیکن نن مسلمان داسې شوي دي چې د علم نه، د علماو نه، د اهل الله نه لرې لرې ګرځي. د آخرت په ګټو به خبرېږي څه وخت، خو چې څوک د علماو سره ناسته ولاړه وکړي، د هغه نه د آخرت خبرې واوري، نو په ګټه به خبر شي. د اولیاو سره کینې د آخرت خبرې واوري، سوچ به ورسره پیدا شي. چې هغه نه وي نو حج ته لاړ شي، چې هغه عظیم عبادت په ټول عمر یو وارې تللی، هلته هم دعاوې صرف د دنیا دپاره کوي. خدای پاک وی ځینې خلک داسې دي چې خدای ما ته په دنیا کې راکړي، په دنیا کې الله خدای هم دې وساتي، او د آخرت هېڅ برخه نه وي. موږ مخکې امارت اسلامي کې حج ته تللي وو، بیا څه کسان را سره وو، د طواف په حال کې یو بل ته ویې د تریاکو دعا کوي چې خدای پاک به د ملا صاحب اجازه وکړي چې دا تریاک وکړو. د طواف هغه ځای کې د تریاکو ځکه چې وای بیګا مسکینانو سهار غنیان شو، ریټونه یې جګ شو په یو اره باندې. حضرت شاه نقشبند صاحب یو ډیر بې همته سړی ما په حرم شریف کې ولید، د کعبې مبارکې په پردو پورې لاس نیولی و، دعاوې کړې چې ما ورته وکته ټولې دعاوې د دنیا کړې، صرف دنیا یې غوښته. خو یو علی همت مې په مینا کې ولید، د 2,000 دیناره سودا یې وکړه، خو زه د ده زړه ته متوجه وم، زړه یو سیکنډ هم د خدای د ذکر نه غافله نه شو. رجال لا تلهیهم تجارة ولا بیع عن ذکر الله. موږ تاسو بیا را روان ده. نو ځینې صرف دنیا غواړي، په حرم کې هم صرف دنیا غواړي، په روژه کې هم صرف دنیا غواړي، په روژه مات کې چې دعا قبلېږي هم صرف دنیا غواړي. خو ځینې بیا داسې دي چې په دنیا کې هم حسنه غواړي، په آخرت کې هم حسنه غواړي، ورسره د عذابو فکر هم ورسره د خدای پاک د عذابو نه پناه هم غواړي. اوس د اول دپاره د خدای پاک فیصله دا ده چې څوک صرف دنیا غواړي، نو دنیا به څه شی ورکړی شي، خو په آخرت کې به هېڅ برخه نه وي.
او څوک چې عالي همت وي دنیا او آخرت دواړو غواړي خو حسنه غواړي د هغه به په آخرت کې غټه برخه وي. اوس په دنیا کې هم حسنه غواړي. د دنیا حسنه څه ده؟ د دنیا ټول نعمتونه چې توفیق د عبادت ورسره وي بیا حسنه بلل کېږي. که د چا دنیا ډیره شوه خو شوق او طاعت عبادت توفیق وو ورسره دغه دنیا د ده دپاره حسنه ده. چا اولاد ډیر شو توفیق د طاعت وو ورسره دا نیک صالح اولاد شو دا د دپاره حسنه ده. څو کرسۍ ته ورسېده حکومت ته ورسېده قدرت ته ورسېده خو توفیق د طاعت وو ورځ په ورځ عبادت کې زیادت راته دغه قدرت د دپاره حسنه ده. انبیاو هم پاچاهي کړي دي. سلیمان علیه السلام د ټولو دنیا پاچا و که نه و پاچا؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم پاچا و که نه و؟ خو دغه زندگی د عبادت زمینه ورته برابروله. عبادتونه یې پکې ډېرېده کمېده نه دا بیا حسنه ده. صحت ده که مال ده که ښځه ده که اولاد ده که قدرت ده که عزت ده چې توفیق د عبادت یې ورسره ټول بیا حسنه د دنیا بلل کېږي. خو که توفیق د عبادت نه و دا بیا شرمندګي ده دا خذلان ده. خدای نیسي علامه دې وساتي چې دنیا ور ډېروي توفیق د عبادت نه ورکوي نو عذابونه یې ډېروي. قدرت ور ډېرېږي او توفیق د طاعت نه وي نو عذابونه یې ډېرېږي. ځکه دا خو هر شی بیا پېښتنې پسې را روانې دي. د آخرت حسنه سوال او جواب اسانه کېدن عملنامه په ښي لاس باندې ورتګ په پل صراط په اسانه طریقه تېرېدن جنت ته داخلېدن د الله تعالی دیدار کول رضا ورته حاصلېدل نو ډېره جامع دعا ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي که سل دعاګانې یې کړم دا دعا یې پکې کړه او که یوه یې کړم دغه یې کړه. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. جامع دعا ده. نو الله تعالی په من الناس ځینې د خلکو نه داسې دي من هغه څوک دی یقولو چې وایي ربنا آتنا في الدنيا ای رب دې موږ راکې موږ ته په دنیا کې چې دا لږ ژوند ده مال راکې عزت راکې صحت راکې قدرت راکې صرف دا غواړي. آخرت په فکر کې نشته. نو الله وی د آخرت برخه هم نشته. ومنهم ځینې د انسانانو نه بل من هغه څوک دی یقولو چې وایي ربنا آتنا فی الدنیا ای الله موږ ته راکې په دنیا کې خو قید ورسره ذکر کوي. هغه مخکې قید نه ذکر کوو دا ذکر کوي حسنه راکې په دنیا کې حسنه راکې او په آخرت کې هم حسنه راکې وقنا عذاب النار د اور د جهنم نه مو وساتې. اولئک دغه خلک چې خیر د دنیا هم غواړي خیر د آخرت هم غواړي. یؤتون لهم نصیبهم د دې دپاره برخه د دې د مما کسبو دی هغه عمل نه چې دوی کسب کړی ده. والله سریع الحساب الله تعالی چې د زر اخیستونکی د حساب ده. د قیامت ورځ 50,000 کاله ده خو دا اوږدوالی د دغه وجې نه ده چې په حساب دا ټول وخت تېرېږي. حساب د یو لمانځه د وخت په انداز باندې کوي د ټول مخلوق سره. موږ ته حسابونه ګران دي چې معلومات نه لرو. موږ ته ګران دي چې معلومات نه لرو. اوس مثلا زه د خپلو ملګرو کې مدرسو کې وایم چې اوس دا د مدرسې حساب چې سړی د یوه کال کوي په ټولو شیانو استحضار د علم نشته. نو کتابچې به پسې راخلي چې هغه چا څومره چنده ورکړې لیکلی چې څومره مصرف شوی لیکلی دا به ټول خواري به په کوي بیا یې که ځان خلاص کو د حساب نه چې دومره راغلی وي په دومره لګېدلی دي نو ورکه مرکه او خیانت دا شی نه دی پکې راغلی. که هیئت ورته تعین شي نو دغه سړي سره به حساب وي. خو که داسې چې یو سړي ټول کال حساب نه ده کړی او هلته هیئت راغی د ده نه حساب اخلي په دغه سړي حساب ذاتي ډېر سخت شي. او که هوښیار سړی وي د هرې جمعې د هرې میاشتې حساب کوي او هلته ټوټل لیکي. د کال په آخر کې 9 میاشتې 10 میاشتې تعلیم شوی د رجسټر په آخر کې ټوټل د مصارف او ټوټل د آمدن هر څه شته په 2 منټو کې ټول حساب کوي. هیئت ته حساب ورکوي مشکل نشته. نو نبی علیه السلام موږ ته وایي روزانه د ځان سره حساب کوئ. هر ماخوستن چې ویده کېږې ته د ورځې په زندګي کې د چې څه کړي په دغه کې د ځان سره حساب وکړه. نن ما نیکي کومې وکړې او ګناوې کومې رانه وشوې چې ګناوې په یاد کړې تایب شه خدای پاک ته چې نیکي دې په یاد شوې شکر وباسه د الله چې الله تعالی توفیق درکړی. د خپل ځان سره حساب حاسبو قبل ان تحاسبو د ځان سره حساب وکړئ مخکې د دې نه چې بل څوک حساب در سره کوي. خو داسې حساب وکړئ
د رښتیا لکه څوک چې د خپل شریک سره حساب کوي چې دوه نفره په ګډه دکان کېږدي دواړو لس لکه روپۍ نورې روپۍ د یوه هم نه وي صرف دغه روپۍ په دغو کې چې دا یو ملګری په جمعه کې نوی کالي اغوندي دا بل په بدګمانه کېږي که نه بیا حساب ورسره کې که نه کې چې روزانه ته غوښې خورې روزانه ته پلاونه خورې نوي کالي اغوندي زمن د نوي کالي دنیا د دواړو شریکه ده دا دې د کومه نه کړه لکه وای د شریک سره چې حساب کوي د ځان سره هم دغسې حساب وکړه دا ما چې وخوړه دغه ما په حلالو ګټلې که مې په حرامو ګټلې بیا خو به خدای پاک حساب در سره کی دا اغوستې مې چې دي دا مې په حلالو روپۍ اخیستې دي که مې په حرامو باندې دي دا د چا سره مې چې وخندل چا سره مې کومک وکړو یا مې چا ته بده خبر وکړه په دغه کې مې د خدای رضا مطلب و او که شخصي هر څه کې حساب وکړي د ځان سره قیامت کې به ځکه حساب ډېر اسانه وي ځکه خو په دنیا کې د حساب د ځان سره کړی د ګناهونه د توبې ایستلي الله دې راضي کړی هلته خدای پاک ته خو ټول شیان دې موږ معلوم دي ټول معلوم دي چې ټول معلوم وي چې دلته شي ته ګوري چې درې شیان پراته دي اوس په دغه حساب څه وخت لګېږي چې وینې په سترګو چې درې دي نه حساب ته څه ضرورت وي خدای پاک حساب ته ضرورت نه لري په طرفة العین کې د ټولې دنیا حساب کوي والله سریع الحساب واذکر الله فی ایام معدودات یادوي الله تعالی په تکبیرو ویلو سره په یو څو ورځو شمیرل شوي کې د اختر نه بعد ایام تشریق چې ورته ویل کېږي 11 12 14 چونکې دلته د حج مسله ذکر ده نو هغه شیطانان چې ویشتل کېږي تکبیر په ویلی کېږي د شیطانانو د ویشتلو دپاره بهترینه موده 3 ورځې ده په اوله ورځ چې شیطان ویشتل کېږي یو شیطان ویشتل کېږي ځکه دغه نب کې ذکر کوي اخو یو جمره عقبه ده دا 3 شیطانان چې ویشتل کېږي په 11 12 خو په یو کې بیا الله رحیم او کریم ذات موږ سره د رحم معامله کړې که د چا ملګري تلې وارې وه اوس که دی 3 ورځې ته پاتې کېږي هلته ملګري تر ځي 2 ورځې چې شیطانان ویشته روان شوم خدای پاک معاف ده بس 3 ورځې که ونه ولې پروا نه لري خو که 3 شپه یې وکړه وخت په داخل شو بیا په واجب دی بیا به یې نه پرېږدي که پرېښود بیا دم په واجب ده که چا په 2 ورځو کې وویشته هم پروا نشته که چا په 3 ورځو کې هم پروا نشته بلکې بهتر ده ځکه خو عمل یې پوره کړو 3 ورځې وویشته واذکر الله فی ایام معدودات فمن تعجل فی یومین چا چې تلېوار وکړو په تلو کې د مینا نه مکې معظمې ته په 2 ورځو کې فلا اسم علیه په دغه سړي هم څه ګناه نشته ومن تأخره چا چې تأخر وکړو 3 ورځې ته پاتې شو فلا اسم علیه دغه دپاره هم څه ګناه نشته بلکې ثواب ده خو ګناه نشته بیرته قید وسځي لمن اتقا چې چا خو ځان د ګناهو نه ساتلی وي که لګیا په حج کې خدای نه خسته په ګناه لګیا یې د یو دپاره خو مؤاخذه شته چا تلېوار وکم پروا نشته چا تاخیر وکم پروا نشته خو لمن اتقا چې ځان د نورو ګناهونو نه د محظوراتو نه ساتلی وي واتقوا الله او همیش دپاره وویرېږئ تاسې د الله تعالی نه یوه ورځ نه ټول عمر دا د تقوا بیان په قرآن عظیم شان کې بیخي ډېر راځي امر یا حکایت دې دپاره چې د کامیابي ذریعه تقوا ده نو ځکه دلته معنا د تل کوي واتقوا الله همیش دپاره د خدای نه ډارېږئ تر یو څو ورځو پورې نه وعلموا پوه شئ انکم بشکه تاسې الیه دغه خدای پاک ته تحشرون ورجمع کېږئ ټولېږئ به په ورځ د قیامت کې د مکافاتو د جزا دپاره څومره ژوندي سري مخلوقات چې په دنیا کې دي د موږ د ایمان جز ده چې دا به ټول مري مخلوقات به ټول مري بیا په 2 شپېلۍ د اسرافیل علیه السلام باندې دا ژوندي سري را ژوندي کېږي حتی حیوانات هم را ژوندي کېږي حتی د حیواناتو په خپل منځو کې انتقام سره اخیستی کېږي چې ښکرورې وزې بیا ښکرو ویلي هلته بیا انتقام اخلي خو حیواناتو دپاره جنت و جهنم نشته بیا یې هغو ته وویلی شي خاورې شي ټول خاورې شي اما د انس جن سره د انس جن د پیریو د انسان سره د دغو سره حساب د زندگی کېږي د حساب نه بعد یا جنت ته یا جهنم ده
جهنم ته تک بیا دوه قسمه ده، د تابید او د موقت. کافر د همیش دپاره به د جهنم ته بیرته وتل نشته. ګناهګار که د چا په باب کې د الله تعالی اراده د عذاب وه، که په شفاعت یې معاف کو، یا توفیق د توبې ورکړی و په توبه یې معاف کو، یا هسې عفو د رحم معامله ورسره وکړه، لازمي نه ده. موږ د اهل سنت والجماعت عقیده ده لازم په خدای پاک نه ده چې خامخا به ګناهګار ته سزا ورکوي. معتزله خو نه یو چې هغه په خدای واجب بولي، واجب په الله نه ده. او ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، خبره په دغه ځای کې ده. چاته که خوښه شو دغسې بې وبخي، خو که چاته خوښه شو د عذاب به ورکړي. خو عذاب د کافر د اهانت لپاره ده، وځي نه، پاکیږي نه، ولا یزکیهم، خدای پاکي نه پاکوي، خو شاید چې ټول وسوځیم نه پاکیږي. اما د مسلمان عذاب چې جهنم ته ورشي د تطهیر دپاره ده. اوس پینه چې زنګ شي اور ته واچي، په اور باندې چې ګرم شي دا زنګونه لري شي، خلک بیرته اوس پینه د اور نه راباسي. د مسلمان دپاره عذاب چې اچا ته فیصله د عذاب شوي وي چې جهنم ته لاړ شي، د اهانت دپاره نه ده، د تزکیې او د صفایي دپاره ده. کله چې په اور د جهنم باندې د ده ګناهونه وسوه، ایمان بیرته پاتې شو، بیرته خدای پاک حکم کوي د وتلو. بیا وتل د اعمالو په انداز دی چې عمل چې لږ نیکي ډېر وي اول به هغه رایستی کېږي، دغسې رتبه په رتبه باندې چې نفس کلمه یې ویلې مسلمان یم په جهنم کې نشي پاتې کېدی، اخر به ترځي. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. په منافقینو کې یو سړی د اخنس په نامه باندې ډېر خوږ ژبی و. پیغمبر علیه السلام ته به راغی، چاپړوسي به یې کړه، قسم ده چې سخت محبت نه ده در سره، بې تا مې بیخي ګزاره نه کېږي. خبرې به یې چې کړې ډېرې ښې معقولې خبرې به یې کړې. خو چې د مجلس ان حضرت صلی الله علیه وسلم نه به ووت، که د مسلمانانو فصل به یې ولید غنم منم، یغو ته به یې غلی ور ورکړه وبېسوه. که په دښته کې به د مسلمان مال ولید او څوک به نه و، هغه به یې وژل. دلته دعوا د محبت و د رسول الله صلی الله علیه وسلم، هلته د باندې فسادونه کړه. خدای پاک وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ځینې خلک خو داسې دي چې د دې خبرې په ژوند د دنیا کې تا په تعجب کې اچوي چې څومره ښه هوښیار، څومره ښې خبرې. دا منافق سړي چالاکي ډېر زده وي. دا خلک چې خطا کوي ډېر داسې سړی خطا کوي. خو الله قید ذکر کو فی الحیات دنیا، په آخرت کې بیا چالاکي نشته. هلته بیا منافقت باندې ځانونه نه شي خلاصولی، هلته خو حساب د الله سره ده. رب کریم خو د زړه په وسواس هم خبر ده، هلته پټو ښکاره ټول یو شی دی. الله وی بعضې خلک خو داسې دي چې په ژوند د دنیا کې د خبرې تا په تعجب کې اچوي او په قسم ویي چې اما په زړه کې د تا سره مینه ده، خو په واقع کې سخت دښمن ده د تا او د مسلمانانو. چې کلم د مجلس نه وګرځي بیا په فسادو کې کوشش کوي. د مسلمانانو مال تلف کوه، حیوانات ور وژنه، فصلو ته اور ورکوه، چې بیا څوک په خبر شي چې دا خو ده کړي، چې ورته چې د خدای نه وډار شه، تاسې خو مه کوه، ده ته لیا خوشکې ورشي، دا ما ته نصیحت څنګه کوې؟ ګورئ دا د خوشکې منشا یوه خبره به غټه زده کړو، اکثره منشا یې تکبر وي. چې عالم وي، ملا وي، لږ مشهور وي او د شریعت خلاف عمل یا قول تر وشي، څوک سپینه خبر ورکړي په ده څومره بدله کېږي. دا موږ تاسې د وخت خبره وکړو، ولې بدله کېږي؟ خو خیر ښه خبره یې درته وکړه، د ګناه نه چې بد شي ښه یې، که په ګناه کې پاتې شي ښه یې. ده ته ځان غټ لیده کېږي چې څه خو غټ ملا یم، دا ما ته دې ولې داسې وویلې؟ که پیر ده چې شرعي نقصانونه پکې موجود وي، ته یې ور وښیې، کامله اصلاح چې باطن نه یې راغلی، په ده بدله کېږي. ما ته هم ته خبرې نصیحت کوې، ملک ته خو چې وکړي اخو یو خواته پرېږده، خو که حاکم صاحب ته دې وکړي، والي صاحب، وزیر صاحب، قمندان صاحب ته دې وکړي، هغه خو د بیا وژنې بندیخانې ته دې هم اچوي، ځان غټ ورته لیده کېږي. دغه خبیث چې خبر به ورته وشي چې د خدای نه وډار شه، دا مه که، په ده به یا بده ولګېده. الله تعالی حال ذکر کوي، ومن الناس ځینې د خلکونه من هغه څوک دی یعجبک قوله چې په تعجب کې اچي تا خبرې د فی الحیات دنیا، په ژوند د دنیا کې،
ویشهد الله او دی شاهد ګرځي الله تعالی علی ما په هغه څه په قلبه چې په زړه د کې ده. محبت خو د زړه شی ده چې وی چې قسم د ما در سره محبت ته، خو ګوره قسم خو په الله کېږي، لکه الله په ځان شاهد ګرځي چې ګوره الله خو خبر ده ما په زړه باندې زه رښتیا محبت لرم. او خدای پاک چې وهو الد الخصام، او حال ده چې دا ډیر سخت ده په جګړه او په عداوت کې، په دښمنی کې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خدای پاک ته هغه انسان چې همیش په داوو او په لانجو کې وخت تیروي ډیر مبغوض ده. دا وګیر سړی دا ډیر خصومت کوونکی الله ته ډیر مبغوض ده. چې په انسانانو کې د موږ مسلمانانو کې چا یو واره د عادت د لانجې وي چې د هر چا سره په لانجه لګیا په یغه پسې په دروغ هم یا غیبت به هم کوي، په زړه کې به حسد هم ورسره کوي، د تاوان اراده به دې وي، د زره په څومره ګناهونه لګیا کېږي. و اذا تولى کله چې وګرځي د تانه د ما حبیبه سعى في الارض، بیا د کوشش کوي په مځکه کې لیفسد فيها چې فساد وکړي په مځکه کې، هر ګناه فساد ده. ويهلك الحرث والنسل، او د هلاکي د مسلمانانو فصلونه او د مسلمانانو ژوندي سري حیوانات نسل. والله لا يحب الفساد، خدای پاک نه خوښوي فساد. واذا قيل له اتق الله، کله چې دته ویل شي چې د خدای نه وډا شده سي مکه، اخذته العزه بالاسم، دوی ویني چې ننګ عار او دا غصه په ګناه باندې نورم ظلم و زیادت شروع کی، فحسبه جهنم، بس ته جهنم. په دنیا کې خو په بدمعشي او زور وی ورسره، ولا بئس المهاد، ډیر بد بستر دغه اور د دوزخ علامه دی وساتي. دا خو د منافق حال شو، په خوله خوږ، په عمل کې مفسد، عقیده خرابه، د الله مبغوض، د رسول الله مبغوض. بل طرف ته اوس مخلص مسلمان حال ذکر کیږي. حضرت صاحب رضی الله تعالی عنه د مکه معظمه نه چې هجرت وکړ مدینه منوره ته ځي، قریش په خبر شو، مشرکین د مکه په خبر شو، د شام په لښکر وروت. په یو ځای کې چې دا ورنږدې شو، دا په آسپور ده، غیشه لندې دا ورسره دي، توره ورسره ده. چې ورنږدې شو پسې رسېږي، دا ذاتي د آس نه ورته کوز شو، ورته وویل او خلکو تاسو خو په دې ښه پوهیږئ چې د ما غوندې ښه نشان ویشتونکی څوک نشته، د ما دې په خدای قسم وي چې ما ته به تر څو رانږدې نه شي چې دا ټول غیشې مې نه در باندې خلاص کړي، بیا مې چې په لاس کې څومره زور چې دا توره مې نه در باندې چلولي، که دا را خلاص وي بیا یې تاسې خوښه ده چې څه راسره کوي. خو او یوه خبر به زه درته وکړم، په ما کار مه لرئ، ما پرېږدي چې خپل حبیب ته ورشم، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورشم، د هغه سره یو ځای شم. ما چې په مکه معظمه کې چیرې خپله دنیا ښخه کړې ده هغه به در وښیم، ورشئ روپۍ در وباسئ، دنیا یې د تاسې، په ما کار مه لرئ. دوی خو شوق د دنیا ده، بل خو څه غواړي نه. دوی ویلې صحیح ده، روپۍ خپله دنیا یې هغو ته ورکړه، ځان یې واخیست، ځان یې د دوی د ګرفت نه خلاص کړ. چې مدینه منورې ته رسېدو، خدای پاک بیا دا آیتونه مخکې نازل کړي. الله ګوره ډېر رحیم او کریم ذات ده، د چا عمل نه ضایع کوي. دستي بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر کړی ده چې حضرت صاحب ځان واخیستې، کفارو نه خپله دنیا یې ورکړه، خو تا ته ځان راورسوه. چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سترګې مبارکې په ولګېدې، دستي یې ورته وویل ډېره ښه تجارت یې کړی ده، ډېر ګټور تجارت یې کړی ده، د پښېمانتیا ځای نشته پکې. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه، په ځان او په مال خدای پاک جنت ورکوي. نو رب کریم ومن الناس ځینې بیا د خلکونه من هغه څوک دی یشري نفسه چې اخلي ځان خپل ابتغاء مرضات الله لپاره د طلب د رضا د خدای پاک او خپل دنیا ورکوي. والله رؤوف بالعباد، خدای پاک ډیر مهربانه ده په بندگانو خپل باندې، چې بیا خاص کر ځان او مال خدای ته ورکوي. دغه مسلمانانو سره خو د الله ډیره د رحم معامله ده. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. د شان نزول په لحاظ وای حضرت عبد الله بن سلام رضی الله عنه چې د يهود عالم او ایمان راوړ، څه کسان نور داسې و چې یو ایمان راوړ، بیا پس د ایمان نه
پیغمبر علیه السلام ته وایي راغله ورته ویایي چې د هفتې د ورځې خو د موږ په پخواني دین کې احترام په موږ باندې و د هفتې په ورځ به موږ کاروبار نه کول صرف که اوس هم اجازه راته وکړي چې هغه د هفتې د ورځې احترام موږ وساتو تورات ما ډېر تلاوت کړی که اوس هم اجازه راته وکړي چې د شپې په لمانځه کې تهجد کې زه هغه تلاوت کوم موږ برګري بیعت وکړي چې ورته چې دغه ذکر ډېر که دی وي یاره دغه تلاوت ما بیخي ډېر کړی ده دا سورت زه ډېر ویایم یا په خوله باندې درود شریف ډېر ویایم یا دا ډېر د دغه اجازه راته وکړه زه یې دغه سره دا د کلو راسي هغه شی نه پرېږدي چې ګټې ته یې برابرې خو دا خو د انسان خپل حرص ده که نه ګورې حضرت عبدالله ابن سلام خو د بېادبۍ په عنوان نه ویلې خو نیک مسلمان و صحابي و ښه عالم و خو د ډېر وخت نه د هغه مخکیني دستور موافق چې عادت شوی و د هفتې د احترام دلته اجازه وغوښته د تورات تلاوت دلته اجازه وغوښته الله تعالی دستې آیتونه نازل کړ نه په اسلام کې به پوره داخلېږي داسې نه چې یو عمل د دغه دین کم یو عمل د پخواني دین کم اسلام لقب د دغه دین ده اسلام لقب د دغه دین ده دغه دین ته اسلام ویل کېږي نو په اسلام کې به پوره داخلېږي که تلاوت کې هم د قرآن عظیم شان به کې که احترام کې هم د جمعې د ورځې به کې اوس خبره بیا را روانه دي دا خو د شان نزول په لحاظ باندې خبره شوه نور مفسرین کرام دلته دوه قسمه ترجمې کوي یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه ای هغه خلکو چې تاسې ایمان راوړی ګورئ دوستانو خپلو ته خطاب کوي الله تعالی تاسې داخل شئ فی السلم کافه د سلم نه یا مراد دخول فی السلم کافه دا معنی چې د اسلام ټولې شعبې په ځان عملي کوئ په پوره اسلام کې داخل شئ د اسلام یو حکم هم مه پرېږدئ ټول اوامر په ځای کوئ د ټولو ګناهو نه ځان ساتئ داسې مه کوئ څوک لمونځ کې روژه نه نیسي څوک روژه نیسي مثلا زکات نه ورکوي څوک زکات ورکوي حج نه کوي څوک بالفرض که د قتل نه ځان ساتي خو د زنا نه ځان نه ساتي څوک د زنا نه ځان ساتي د غلا نه ځان نه ساتي څوک د غلا نه ځان ساتي د غیبت نه ځان نه ساتي نه په پوره اسلام کې چې اوامر او نواهی مجموعه ده اسلام د اوامر او د نواهی مجموعه ده ټول مامورات خدای پاک چې الله حکم پکړی رسول الله صلی الله علیه وسلم پکړی په هغو به عمل کوي د ټولو مناهیونه چې الله او رسول موږ منې کړي دي هغو نه به ځان منې کوئ یوه معنا یې دا ده دومه معنا په خپل ځان کې خبره ده ای مؤمنینو تاسې داخل شئ په اسلام کې پوره د سر نه تر نوکه ټول ځان په شریعت برابر کوئ موږ کله کله لیدلی دي زه دا ترغیب د ګیرو اکثره ځای کې ډېر چلوم بعضې ځای کې بعضې خلک ویایي خلیفه صاحب ګیرې ته مې مه ګوره زړه مې ډېر صفا ده ګیره مې خیله ده یا مې لنډه کړې ده خو زړه مې ډېر صفا ده او بیا کله دا پسې خبرې هم چې وکړي دا ګورې دوم جرم ده په دا بازار کې وایي ډېره دوکه چې کوي د دوکاندارانو خلکو سره ګیرور دوکانداران یې وایي ډېره کوي ما زړه ډېر صفا ده زه ورته یم چې دروغ یې زړه چې صفا وای ایمان چیرې ده ځای چې زړه صفا شي د الله محبت پیدا شي بیا د الله د امر نه مخالفت راځي د ونې بنیاد لاندې ده لاندې چې لاندې ریښې مضبوطې وي بیخ د ونې مضبوط وي ټول شاخونه تازه ویشنه وي ټول میوه کوي خو چې د کومو شاخ رګ هلته چمجي ووایه د لاندې چمجي ووایه پاس دستي شاخ وچ شي که نه شي وچ ایمان څو اویا شعبې ده شعبې چې یوه شعبه خرابه شوه سره دستي ښکاره شوه څوک به ګیره ورښیي څوک به دروغ ویایي څوک به غیبت کوي څوک به په لوڅ سر باندې لمنځونه کوي څوک به اوږدې پایڅې پڅېڅ کوي یو شی به خامخا تر کېږي ولې هلته نقصان موجود ده که زړه کامل په اسلام مشرف شي د الله محبت په ځای کې راشي د رسول الله محبت کې راشي بیا به کوشش د الله د رضا د رسول الله د رضا کوي په فرضو په سنتو په ټولو باندې به بیا عمل کوي او خدای پاک دې موږ د ټولو اندامونه شکرانه غواړي
ما په اول سبق کې څه خبرې وکړه خو موږ خو روزانه نوي نوي ملګري پیدا کېږي د سترګو ځان ته ذکر ده د غوږو ځان ته ذکر ده د ژبې ځان ته ذکر ده د لاس ځان ته ذکر ده د زړه ځان ته ذکر ده د بدن ټول ځان ته ذکر ده د روح ځان ته ذکر ده دا یو ذکر شعبه راواخلو ابن حجر اسقلانی صاحب د فتح الباری شارح د بخاری ویي ذکر العینین بالبکا ذکر د سترګو په ژړا ده چې د خدای د ډاره وژاړي او نبی علیہ السلام چې څوک په ګوښي ځای کې خپل ګناهو کې سوچ وکي او د الله عظمت کې سوچ وکي او د جهنم خیال ورسره پیدا شي چې هغه الله د ما نه په دغه ګناه ناراضه شوی دی او ما به جهنم ته بیایي نو د خدای د ډاره دومره وژاړي چې صرف دا باڼه یې لاندې شي باڼه دغه سترګې بیا په اور د جهنم حرامې دي کله وایي یو انسان د یو ویښته په شفاعت خدای پاک خلاص کړي وایي بخي په ورځ د قیامت باندې چې انسان حساب او کتاب کې بند راشي وای د د سترګې یو باڼه خدای پاک ته وایي چې رب کریمه تا دا وعده کړې وه چې څوک د ما د ډاره دومره وژاړي چې یو ویښته یې د سترګې لوند شي په هغو باندې جهنم بویه اور حرام ده زه په دغه انسان شاهدي ورکوم د تا د ډاره یوه ورځ زه لوند شوی یم د دې اوښکو باندې د یوه ویښته په شفاعت خدای پاک معاف کړي ذکر العینین بالبکا ذکر د سترګو په ژړا د خدای ته وژاړه ذکر الاذنین بالاصغاء ذکر د غوږو په غوږ نیولو د خدای د دین خبرې په مینه واوره قرآن ته کښېنه حدیثو ته کښېنه بیانو ته کښېنه د خدای د دین خبرې د نصیحت خبرې په مینه او په محبت باندې واوره ذکر اللسان بالثنا دغه ژبه چې د نطق ځای ده د خبرو ځای ده دغه خبرې بې ځایه خبرې مه کوه د خدای په حمد په ثنا کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت څوک چې په الله او په آخرت ایمان لري یا د خیر خبرې کې یا د چوپ شي نه دی غږیږي دروغ خو دې نه پوهوي غیبت خو دې نه پکوي شیطانات خو دې نه پکوي په یو مسلمان باندې سخريه او پسخن خو دې نه پوهوي د مسلمان زړه خو دې نه ازاروي ذکر الیدین بالاعطاء ذکر د لاسو په ورکړه ده چې یو غریب خوار مسکین نیک عمل او بد عمل هغه د خدای پاک کار ده د خلکو سره حال خدای پاک ته معلوم ده خو مسلمان د محتاج د تا کومک ورسره وکړه دا د لاس ذکر ده ورکړه د لاس ذکر ده او ذکر د زړه خوف و رجا په دغه زړه د ډار ځای ده دغه ځای د امید ځای ده د خدای پاک د ګرفت نه به ډارېږي د الله د رحمت په امیدوار یې ذکر البدن بالوفا دا ټول بدن چې خدای پاک د څه عبادت لپاره راته حکم کړی په هغه کې به استعماله وفاداري به کوي په هغه باندې ذکر روح بالتسلیم والرضا ذکر د روح په تسلیم او په رضا ده چې خدای پاک کوم حکم درته